په کابل او نږدې ولایتونو کې پیل شوي تصفیې عملیات د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري په شدت سره پر مخ روان دي. د یادو تصفیې عملیاتو په لړ کې د 15 امنیتي حوزې منصوبین هم ډېرې لاسته راوړنې لري. د 15 امنیتي حوزې منصوبینو د عملیاتو په ترڅ کې هغه وسلې، مهمات، نظامي توکي او وسایط چې په تخریبي کړنو کې ترې ګټه پورته کېدله راټول کړي دي. د 15 امنیتي حوزې د کشف آمر قاري عبیدالله د نیول شوي نظامي توکو په اړه وایي. دا مهمات چې ګورئ تقریبا 15 میله شاوخوا مختلف نوع اسلحې دي چې د 15 حوزې په ساحه کې نیول شوي دي انشاءالله، او تصفیه خوندور روانه ده. په همدې ترڅ کې د 15 امنیتي حوزې منصوبین یو تن چې ځان یې خلکو ته د پاسپورت ریاست مرستیال معرفي کړی و او د خلکو نه یې په دې پلمه چې پاسپورتونه درته جوړوم پیسې اخیستې نیولی. نیول شوی کس د خپلو کړنو په اړه داسې وایي. خلاف قانون امارات اسلامی من خود معرفی کرده بودم که من معاون ریاست پاسپورت کابل هستم و براتون پاسپورت جور میکنم. وقتی که اسنادهای مردم گرفتم، پیسای مردم گرفتم، مردم فریب دادم، کار کردن نتونستم. یو تن چې یاد نیول شوی کس ترې د پاسپورت اخیستلو په بدل کې پیسې اخیستې وې موږ ته داسې وایي. دا یې موږ څخه دا پیسې واخیستې، 15 پاسپورت امر کړه، واخیستل، ډوډۍ موږ سره وخوړه. وایي بلې هفتې ته زه پیسې در کوم، هغه پاسپورټونه در کوم، هېڅ مشکل نشته، خلاص موږ له صحیح ده. 2 میاشتې شوې چې نن په سبا، نن په سبا، نن په سبا دلته یې مالته موږ دا لمبر پلیټې او دا شمارې او دا شیانې واخیست او زو ته مې تیتې کړې چې دغه سړی جاهل کار ده. په سلهاو پاسپورټونه موټر کې نیول شوي دي. عمر صاحب دې ویلې موږ چې د جمعې لمونځ وکړه 15 ورځې ما ته زنګ ونه وهه، ما ورته ویله ښه ګرفتارۍ کې نورجلال نه ما احکام هم واخیسته، وزارت داخلې ته لاړم وزارت هغه ته سترې محکمې ته هغه که هغه زنګ ورته ووهه، شمارې هم جګې نه کړې. بیا ما پرون چې 2 بجې تلیفون وکړه، عمر صاحب افضل جګ که وایي زه یم د تقلب کار مې نیولی ده، 15 حوزې ته راشه. د نیول شوي فریبکار په اړه د 15 حوزې د کشف آمر قاري عبیدالله موږ ته داسې وایي. د مخکې نه راپور خلک پې عارض وله چې دغسې یو کس ته موږ نه پیسې اخلي او د پاسپورت د جوړولو وعدې راسره کړي، نو ځان ورته معاون د ریاست پاسپورت معرفي کړی او چې ډېر خلک پې عارض دي. نو دلته یو کس ته ایمل احمدزی نومیږي، نو ډېرو خلکو نه پیسې په دې بنا اخیستي چې زه تاسو ته پاسپورټونه جوړوم. نو هغه کس موږ 15 حوزه کې نیولی ده. نو که څوک پې عارض وي او بس دلته کولی سي موږ ته مراجعه وکړي 15 حوزې ته.